قدرمنو دوستانو د دغې ولسوالۍ خلک دومره خواږه دومره مهربانه دي. ما لیدلي دي، ما د دوی یو نمک خوړلی د شپې مې دلته کړي دي په جمهوریت کې. دوستان وطنامی چوکیدارا کندن 39 ساعت سرما فرو. این چوکیدارا بالکل بس دا خبر خورده مگرام میشه. بس نو دا د دوی ښه کار نه ده او د دوی د تاسې شکایت کوئ وایي دوی له موږ نه غلا کړي. بسر چم راوړي بس لیدونکو ته چې ونه ښیې نیمه ورته ویښه عملا ویښه موږ خو دا ګوره دا خو د یوټیوب کار ده. تاسې باید لیدونکو ته عملا وښیئ او زه یې نه منمه. د هغه قدرمنو دوستانو ماشاءالله ګوره واوی تشریح کړه. وایي د سیرلي د دوستانو او ګوره دغه یو انډیوال ګوره اوږه ورته پاکوي، اوږه ورته سپینوي. ګوره مرچه مو سره دي، ګورې مسافر دي. له کوم ځای نه به راغلي؟ فرانسې نه. ماشاءالله ګوره دا دغه مېلمانه دي. نو زه انجینر صاحب ټولو دوستانو همکارانو څخه هیله کوو چې راشي بټي کوټ ته. ډېر ښایسته دی، مانټو سیزن دی، همدغه وخت او دا میله د څو ورځو لپاره دوام پیدا کوي. ډېر کم وخت لپاره ده، 2 میاشتې 2 میاشتې دوام کوي، 3 به یې ونه کړي. یو ورځ به د څومره لکو ماټي ونشکول کېږي او بازار ته به وړاندې کېږي لکه د خرڅ دا په دې خو شوګه نه ده شروع شوې. چې شوګه شروع شي نو د ورځې داسې یو د اصل جریبه ځمکه ده، دا ډېر دوام وکړي، 10 ورځې. په دنیا مې عمر تیر کړ رنګ په رنګ، کله لوږه او کله تنده، کله سپین او کله تور. د دنیا له ستمونو توبهګار یم، خوشحالي خو یې رانه کړه بې له درده بې له شور. لیدونکو ته ځان معرفي کوه چې د کوم ولایت نه راغلی او دا اوس موږ تاسې چیرې یو او څومره انډیوالان دسې راغلي په څو موټرو په څو لارۍ کې راغلي؟ 60 نفره یو او له کابل نه راغلي یو. ماشاءالله. د کابل کوم ځای ده؟ محمد نوري ده او فلم دغه د مالټو د ونو لاندې ګرځو نوري ده. بس هدف دا ده چې تاسې یو ښایسته او رنګینه تفریح وکړي. او زموږ هدف همدا ده چې رنګینه تفریح وکړو، په دغه شنو باغو کې وګرځو، مالټې نوشیجان کو، نارنج نوشیجان کو. دا خو د وطن ښکلا ده. ماشاءالله. دا دوستان په کراره ځان باسي. دا ولې دا خو بس وږي دي چې خوړلي نه دي، سهار چای نه ده څښلی، نو ټوله داسې ځان باسي. یو نفر به ته لیدونکو ته تشریح کوې معرفي کوې به هم تشریح کوې به معرفي کوې به بالغ نه به موږ تاسې داخلېږو باغ ته او تاسې به سایل وکړئ. دې له خاطره دوی وایي اجازه نشته چې څوک یې وشکوي، نو موږ تاسې به خالي لاس به پرې ویو، خپله مینه به پرې ماته کړو، بېرته به راوځو. ډش کولو اجازه خو چاته نشته، ځکه دا د قانونو حق ده، دا باید ضایع نه شي. صرف موږ راغلي یو چې سیل وکړو او که چای سره باندې ولورولې وبېخورو. اوس نو یو څو نفره دوستان دي هغه که معرفي کړه؟ 60 نفر نو ستا ته کوم یو؟ نه د 2-3 نفره داسې مشهوره چیرې هغه که وپېژنه. ډاکټر صاحب عباد الله هلکه تخلص څه شي ده؟ صدیقي. هغه چپ لاس خواته. او ډاکټر صاحب خلیل الرحمن عمري. دا ټول ډاکټران دي ماشاءالله. دا ټول او دا بل ورور مدیر صاحب واحد عزیزي. مدیر دی ویلې د اتمن د کومه شفاخانې مدیر ده دی. دا چې کومې شفاخانې موږ ټول له یو شفاخانې اوس به مخکې څو باغ ته مخکې ما تاسو ته اجازه اخیستلې ده، تاسې کوی چې باغ کې لاړ شئ وګرځئ و ماټې مه خورئ. ماټې به نه خورو، یو هغه یې کوو، نظارت یې کوو که نه. نظارت به موږ تاسې داسې نظارت چې دغه ماټې رسېدلي دي که نه، او د ماټو د ونو
هغه سوی دی یا نه چې ورته وایي مراقبت سوی دی یا نه مخکې سئ ځئ دغه ګروپ به موږ پرېږدو ځه نوري صاحب مخکې سه نوري صاحب قدرمنو دوستانو ډېر تکړه خلک دي دا ډاکټران دي د کابل ښار د کوم خصوصي و د بایزي د روخان شفاخانې ډاکټر صاحبان دي خو تاسو پوهېږئ چې موږ د دوی اعلانونه لرو موږ تاسې په مختلفو تلویزیونو چینلونو کې د دوی اعلانونه نشریږي دا د دې شفاخانې ډاکټر صاحبان ډېر تکړه دي ټول مسلکي دي او مجهزه شفاخانه ده بایزي د روخان اوس نو نوري صاحب مخکې څه کومې ونې هغه د مالټې د خوښي کیسې سایلې وکړي دا د خوښي خو د ټولو ونې خو دغه ډېره ښایسته ونه ده ماشاءالله اوس یې لیدونکو ته بیا لږ تشریح هم کړه چې دا د مالټو له پلوه که نه څومره مالامال ده ماشاءالله مالټې څنګه دي ډاکټر صاحب ډېرې ښایسته مالټې دي ماشاءالله دا خو نو د وطن ښکلا ده بس الله دې ډېر ښه نوري صاحب وغږېدې خاطر مایک د سره ده نوري صاحب ماشاءالله تشریح کړه بس حاصلات خو ډېر ښه دي په زړه پورې دي او ښایسته دي دا د وطن یو ښکلا هم ده نو موږ ګڼ شمېر سیلانیان چې له نورو ولایتونو نه راځو باید د زراعت له پلوه ووایه چې دا ونې څومره سوي دي مراقبت پرې سوی ده نازول سوي دي سوی خو زه خو د زراعت برخه کې دومره معلومات نه لرم د طب له نظره ووایه دغه رنګ د ونې ښایست چې ګورې ماشاءالله ډېر داسې په زړه پورې ده دا خو نو ډکې له ویټامین سي دي پوه شوې ویټامین سي په ګوره قدرمنو دوستانو دلته یو چوکیدار راغلی دی غواړي چې ممانعت وکړي خو ممانعت ته ما ورته ویلې خیر د ممانعت مه کوه دې خاطر موږ درته خپرونه ثبتوو دی اوس به د دغه د ونې په تشریح کې دی هم لږ سهم واخلي تشریح به کړي چې ونه څومره مراقبت سوی ده د تاسو د دوی لخوا واخله مایک مخکې سه ته به نوري صاحب ودرېږه نو ته ورسره ودرېږه ښه وراره اوس نو ته یې وارې بیا ځان وپېژنې لکه دې له خاطره چې ته ډېر زه د دغه باغ څوکیدار یم د همدې ساحې د بټي کوټ یم آفرین او پوه شوې بس دغه مالټې دي دلته مخکې موږ تاسو مرکه وکړه موټرسایکل باندې چې سپورټ مخکې څه نو مخکې څه اوس د تا نوبت دغه کې کېده راځه چې ګرځو چې هره ونه دې خوښېږي هغه ونه ته به موږ تاسې تم کېږو او هماغه ونه به ته هم تشریح کوي هم به په دا تواب امازي باندې دغه کې ډېره تشریح مه کوئ دومره معلومات داسې به کېسې په تواب امازي به باندې به د مالټو هغه هم کوي وار به هم کوي صحیح ده که نه ځه کومه ونه دې خوښېږي چې ورنه مالټې داسې یو څو دانې داسې د توفې په شکل وشکوي او دلته جا په جای په قراره باندې موږ تاسې هغه نوشیجان کړو خوند یې وګورو که نه د موږ تاسې د وطن میوه وګورو خوند یې وګورو ډېره ښه خبره ده خو تا له خو ما مخکې مې ویلې چې ستا خو زه مېلمه راغلی وم ته خپرونه کې تا له خو اجازه ده ته به څومره وخورې به شپږ وخورې به اووه وخورې زیات خوړل کېږي زیات یې نه خوړل کېږي بل زموږ دغه مسؤلیت دی چې دغلته موږ څوکیداران یو پکې ګرځو راګرځو موږ همدغه شي له ودرولي چې څوک رانیا ونه کړي ما دې اورېده او د دغه بوټو حفاظت مثال لکه دغه ساتنه موږ باندې فرض ده چې موږ راګرځو پکې څوک مالټه ونه شکوي بې زیات زور مور ونه کړي رانیا ونه کړي وا دې ما وراره دا راته وایي چې دغه مالټې څنګه داسې ښې روزل سوي دي یا نه نسبت په پروس کالې د پروس کالې نه دا لږې کمزورې دي پروس کالې ډېرې ښې پروس کالې ماشاءالله داسې وي چې سخت بارونه پروس کالې ډېرې ډاکي خو سږ کال دغه مشکل و چې لږ طوفانونه او ګلی پرې وشو هغه تېز باد په بټي کوټ کې چې لګېده باغونه یې بسته جګ کړي ول ډېرې ونې ماتې کړې دي کې خو دلته ښه خدای خیر کړه دغې نه بار غورځولی دی د پروزګانۍ په نسبت سره سږ کال یې پکې بار ډېر کم او اجاره به هم سږ کال یې کمي یاره اجاره یې هماغه اجاره تغییر ورکړی نه ده نه تغییر وغیره نه دی ورکړی هغه خو اجاره مشر دی دغه په فارمسي څوک ده د فارمسي مشر چې دی دغه باغ چې دی شاه محمود د جنومي فارمسي دی او د لغمان اوسېږي د بټي کوټ نه لغمانیا دی اوسېږي په بټي کوټ کې دغه شرکت دی دغه شرکت باندې دا ځمکې رئیس دی بیا زموږ بالدارانو ته همداسې مالټې اخیستي لکه دا فصل 3 میاشتو لپاره خالي دا مالټې حاصل کېدلی بس نور بوټي د هغه دي او ځمکه هم د هغه د څو کالو باندې ولي هغه پته موږ لا هم نشته وي د ورځې به د څومره لکو مالټې ونشکول کېږي او بازار ته به وړاندې کېږي لکه د خرڅ دا په دې خو شوکه نه ده شروع شوې چې شوکه شروع شي نو د ورځې داسې یو د اصل جریبه ځمکه ده دا ډېر دوام وکړي 10 ورځې او د ورځې به یو لکه ونه ټولېږي لاس لکه ټولېږي یاره ډېرې ټولېږي او نو چې سل جریبه ځمکه دا شوکه به څوک کوي
شو که دا مزدوران دي مثال لاولي دغلته 10 نفر مثال دا بیاتیګانې ورسره دا شو که دغه کوي نور د چلن والا بوجه کې دی هلته کپه معلومه ورچاله یې ډېره کوي اپاکټ کېږي بیا کاټن کېږي ایسته لیږل کېږي نور ولایتونو ته تا نه زه پوښتنه وکړم چې داسې ونه پیدا کوی شي یا داسې مالټه پیدا کوی شي چې مابین طلایي سوري هغه مالټې هغه پکې شته دی هغه لږې لرې دي دې ساحه کې نشته دی دا به ټولې سپینې نو دا ټولې سپینې نه دي سرې دي ښه خوږې دي ډېر راپوش کوه دا بس چاقو دې چیرې ده چاقو دې چیرې ده چاقو خو به یاره چاقو را باندې منې کړی دی دا وراسي دا ګوره سړی دا ما ته به دې ویلي ول چې ما درته چاقو وکړه ته اوس یې ورته برېکه دسکش بسکش وادي وباسه نه دې دسکشو اوس دې ګوتې دي شخي زه زده کړو لپاره ما سره نو تا دې دسکش ایسته کړه چې دلته موږ سره صحیح دلته کار وکړي چې په مالټو باندې موږ خو دلته تواب مزه لاګه چې تقریبا 2000 افغانۍ تیل ما مصرف کړي دي 2000 افغانۍ نه په زیاتې 2000 نه 3000 به درکړم تا دې هر کله خدای راوړي ستا غوندې خلک ډېر کم پیدا کېږي الله دې چې دغسې اخلاقي راتلې زموږ سر به ولې خو بیا موږ به لیوني کړو چې موږ به ځان ته حال جوړ بیا موږ غواړو چې دغه تاسې مینه ماته کړو هغه خلک چې له خارج خارج هیوادونو کې په امریکا او په جرمني او په فرانسې کې دي او بټي کوټ او دغه فارمسي یادېږي دوی ته موږ تاسې یعنې ته دا موږ وطندار دا دواړه په شریکه تاسې ته درکوي چې سره قمې خورو او سره قمې چکو نوم دې شي خلال قدرمنو دوستانو داسې سړی مې پیدا کړی دی چې په دې بټي کوټ او په دې فارمسي کې د خلال په نامه باندې د را سره وعده کړې ده چې ډوډۍ اوبه جای ټول شیان دې په ما چې ته نرسه ته مالټې خوره خو یو دغه د قانون له پلوه چې موږ دې خاطر قانون شکني ونه کړو د مالټو غلا نه کوو او وړو یې نه دلته د دې خاطر چې تاسې مینه پې ماته کړو موږ عملي مالټې همدلته خورو او شکوو یې د مالټو د ونو په هغه باندې مراقبت باندې نظارت باندې د دوی نظریات اخلو د مېلمنو نظریات اخلو خپرونه ښه جوړوو که د موږ وطن دغسې یو 10 دانې باغونه یعنې لوی لوی هغه فارمونه ولري انشاءالله تعالی موږ به خودکفا کېږو او موږ ته به د پاکستان او د ایران او د چین او د جاپان به میوې نه راځي خپل په پښو به ولاړ یو او انشاءالله تعالی دا کار د حکومت په خوا 100% کېدونکی دی دغه بندونه چې جوړېږي دا مفته معنا نه ده سمت شمال کې ګوره چې د قوشتېپې باغ هغه د قوشتېپې بند که نه که هغه چې د کانال دا که تاسې ته 280 کیلومتره ساحه وویلله او د افغانستان په 2-3 ولایتو کې دغه کانال وګرځېده تاسې به وګورئ چې د افغانستان کې څومره سره خدا له کوم ولایتونه راغلي دي او دلته دوی ګوره داسې یو میله په لاره اچولې ده او دا مالټې ګوره په خلطو کې له بازاره راوړي دي دا داسې نه رسي یعنې مثال د دغه باغونه مثال هغه شوکه کړي یا د دوی په خبره شوکه نه دي خپل هغه دي مواد دي دلته دا 1 بجه ده او دیګی بار کړی دی انشاءالله تعالی په 2 بجو کې به د دوی دیګی پوخ سي او بیا به له خیر سره ونشي جان کوي او ګوره ما ته سات وکوي ناشته کولی سي خو خبر په دې کې رسې تواب مزه ډېر په هغه باندې ده فشار لاندې ده زه به زر خپرونه ثبته کړم او ویې رسومه چېرته سټیډیو ته ورسومه چې نشر ته ورکړو او نو دغه د موږ دوستان به لږ نږدې نه وښیم نږدې نه قدرمنو دوستانو بیا دوی هغه ده بیا ګیلمن نه شي چې موږ هم ښه ونه ښودلو داسې به له نږدې کمره ونه تاو کړو دې ته قدرمنو دوستانو ډالي شاتونه وایي زه به څو شاته د دوی ډالي واخلو بیا به له خیره سره دوی به بیا د موږ په چینل کې یعنې روان افغان ګروپ کې په خوند سره وګوري ګوره څه ښه میلهیي انډیوالان دي او دیګي کې م ګوره ماشاءالله قدرمنو دوستانو ډېر ښه شی اچولي دي د ما په نظر غوښه ده او ګوره غوښې باره کړې ده او په غوښې کې چې د دوی په خبره روش بار کړي دي اثار لري که قدرمنو دوستانو دغه خارج او داخل کې چې موږ بعضې هېوادوال دي دوی خو د افغانستان د میلو شوقیان دي دا قدرمنو دوستانو ماشاءالله ګورئ اول نمبر دی په څه غوښه
که د وزې ده وایي د سیرلي د دوستانو او ګوره دغه یو انډیوال ګوره وږه ورته پاکوي وږه ورته سپینوي ګوره مرچه مو سره دي ګورې مسافر دي له کوم ځای نه به راغلي فرانسې نه ماشاءالله ګوره دا مېلمانه دي نو د موږ مېلمانه مې قدرمنو دوستانو او مېلمنو د موږ د تواب امازي مېلمانه مې د موږ په خدمت کې وروره بس نو د موږ مېلمانه کېږئ چې کابل ته بوځم ځان سره او تاسې په روان افغان ګروپ یوټیوب چینل کې دغه خپل خپرونه بیا وګورئ او فرانسې ته هم شیر کړئ جرمني ته هم هغه کې شیر کړئ وایم کومه د دنیا ساري خلکو ته ورولېږئ چې دا د تاسې میله دوی وګوري په خوند سره او بس نو قدرمنو دوستانو خبرې وي همدوره وي زم ستړی سوی یم یمه او وږی سوی یم یمه حاضره خدای په امان مسی خیر خو د قناری ته لیدونکو ته ځان وپېژنه نوم یې اسمت الله محبت دی د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسېدونکی یم محبت صاحب دغه چوکیداران داسې شکایت کوي چې دلته خلک راځي د میلې په نامه باندې بیا څنګ کې بیا دوی واشوکې کوي یعنې غلا کوي د تاسې دغه د دوی دغه ادعا سره هغه موافقه لري یاره داسې به څوک نه انشاءالله چې چکر ته راشي او بیا دا کار وکړي دلته ټول راځي چکر دپاره او اخلي مالټې اخلي داسې څوک نشته دلته راشي چې هغه تاسې ځان سره څو خلطې او څو منه بښنه غواړم تاسې ځان سره څو منه څو خلطې مالټې اخیستلې وې دلته م راوړې وې من خو تر اوسه نه دي اخیستې اوس راورسېدو انشاءالله چې زړه م دی چې یو 4 منه واخلو ځان سره او دلته لا به په ونو ګرځېدلی نه یې مالټې به نه تر اوسه لا نه یې ګرځېدلی لمس دې نه کړی مالټې مخکې سه اوس به نو دوستانو ته د مالټو باندې به لاس ږدي لمس به ورکوي عکسونه به ورسره اخلو که نه بالغ نه به اجازه شته دی وځه خو دا ملګري بعضې داسې وایي چې د خلک راځي او دا شکوي په غلا باندې خو نه انشاءالله چې داسې څوک نشته تاسې داسې خلک نه یي او ته خپل یو څارنوال یې انجینر مخکې سه داسې په مالټو باندې دغه لیدونکي وګرځوه و به ګرځو خو دا خلک داسې دي چې بس دې خوا ته پرېږدي هم نه وایي چې دا خو خلک یې جبو کې اچوي خو نه انشاءالله دغسې خلک نه مونږ خو داسې نه یو ای چوکیداره مونږ په مالټو باندې اجازه رسې به وګرځو خورو یې نه لاس پې ویو اجازه ده شکول هم نه کوو ښه نو دا د مونږ انډیوال ته راسه قدرمنو دوستانو هغه د مونږ همکار ده وایي ما ته دروازه وازه که واخله راسه دلته راسه قدرمنو دوستانو دا د مونږ کمرمین ده جاوید جان دی وایي چې زه وایي غواړم چې موټر کې دا بعضې وسایل اضافه کېدم کیلي مې دغه ده ورکړله او دی د موټر کې کیلي بېرته د دروازه قلفه که څوک چې شوکه نه کړي زه انجینر صاحب نو ټولو دوستانو همکارانو څخه هیله کوو چې راشي بټي کوټ ته ډېر ښایسته دی مانټو سیزن دی همدغه وخت او دا میله د څو ورځو لپاره دوام پیدا کوي ډېر کم وخت دپاره دا 2 میاشتې دوام کوي 3 به یې ونه کړي او انشاءالله مانټې هم نورې پخې شوي دي ډېر ښه سیزن دی ډېر ښه وخت دی او هر څوک کولی شي ټول دوستان ملګري انډیوالان د ولایتو څخه راشي دلته وګوري مالټې وخوري همدغه وخت څه رقم یې وخوري بس دا خو به دلته دا خلک یې نه پرېږدي چوکیداران دا به اخلي ځان سره به راوړي بیرون نه به اخلي همدغه ونو لاندې به بیا خوري انشاءالله چې مالټې هم ډېرې ښې برابرې دي دا وګورئ دوستانو داسې ښایسته مالټې دي ماشاءالله چې دومره ښایسته پخې دي مګر اشکوي هم نه شو ځکه چوکیدار ډېر سخت برګ وس هم راګوري او ماشاءالله مالټې ښې برابرې شوي نو دوی پورته ولایتو څخه کندهار هلمند غزني مزار دې منطقو ټول دې راشي دوستان مونږ چې د انارو خوړلو لیدلو لپاره ورځو دوی دې هم راشي ښه وخت دی ښه سیزن ته راځه لږ دغه مالټې لږ لیدونکو سره هغه که ماشاءالله چې ښې پخې شوي دي او ټولو دوستانو ملګرو انډیوالانو څخه غواړو چې راشي همدې سیزن دی ډېر ښایسته برابرې شوي دي کولی شي چې ټول راشي مالټې وخوري یعنې داسې مالټې موږ د افغانستان په نورو ولایتونو کې لیدای نه شو که نه پخوا به مخکې راتلې دي پاکستان نه ایران نه به راتلې اوس ماشاءالله په افغانستان کې شته ډېرې ښایسته مالټې شته لکه دا بټي کوټ کې نور فارمونه هم شته دلته زښته ډېر نوم یې چې دی د دې مالټو د دې مالټو نوم دې ته لال مالټه وي که نه لال مالټه او لال مالټه وي دې ته
ماشاءالله ډېرې ښایسته مالټې دي. دا اوس پخپله په افغانستان کې د تولید موږ لرو او اوس د نورو هېوادو څخه نه رسي. یو چا راته ویلي دا وایي په بازار کې وایي ډېر په جګه بیه باندې خرڅېږي. علت یې چې نه یاره علت یې خو اوس خو نه دومره جګې خو نه دي. 300 روپۍ وخت هلته ده. بیه دې کړل او همدومره انشاءالله همدومره نه بیه دې کړې ده پخوا 350 اوس 250 روپۍ دي. یاره نه اوس مې نه ما خو نه دي بیه کړې. اوس 250 روپۍ بیه کړې مې نه دي. یعنې موږ د خپل هېواد هغه لا تر اوسه پورې نه یو راغلی نه م دي بیه کړې. موږ د خپل هېواد ګوره غوږ ونیسه راغلو باغ کې د موږ د خپل هېواد حاصلات باید هغه همسې دولتي دي باید په ارزانه بیه واخلو. د دې څخه باید موږ او تاسو استفاده وکړو. ارزانه واخلو نرخونه یې باید لږ ښه شي. دا چا هر چا چې دا هغه فارمونه په اجاره اخیستلي دي د حکومت نه دوی باید لږ زړه سوی وکړي. سره باید لږ ګزاره وکړي. نو داسې نه شي یو حالات هم د افغانستان لږ خرابه دي خلک. زه ته لاړ سره ماټي وکړه څوک هغه انجینر صاحب د زراعت له پلوه دا ښې روزل سوي دي نه ماشاءالله د زراعت د پلوه خو دومره ښې روزل شوي دي چې ښې برابرې دي. مثلا ځکه یو خو ډکوالی ښه ډکې دي بل کیفیت یې ښه کیفیت دی. ښه مالټه ده خرابه مالټه نه ده. ماشاءالله ما خو مخکې درته چې داسې مالټه مخکې به چې پاکستان نه ځې زنډنۍ وې اوس خو تازه مالټه ده. دا دانه به څومره راځي وزنې ته وش کوه څه ووایم نو چې دا وزن به څومره وي 200 ګرامه وي یاره یې به نو 200 ګرامه که نه 200 ګرامه یعنې ماشاءالله خو مالټه هم ده نو ما خو مخکې دا کومه مالټه نه لال مالټه ده. او ماشاءالله لال مالټه نو د ما له طرفه دغه بخشش دې جیب کې واچوه او دا به اوس نو چوکیدار نه بخشش غواړو که چېرته راته اجازه یې اخلو که نه بېرته ورته یعنې غیر له هغه نه اخلي نه آرام نه خورو انشاءالله راغلي هم دې ته چکر ته راغلي خدای پاک دې په موږ باندې حلال وخوري که نه آرام دې په موږ نه خوري آرام دې آرام څخه وساتي او دا خو یعنې پیسې په ورکړي انجینر صاحب د زراعت له پلوه که په دې کې د حاصلاتو د ټولولو لپاره زمینه مساعده ده. دا د زراعت په پلوه یو خو داسې دی چې خلکو ته ډېر د حاصلات څه رقم ټولوی سو وایه حاصلات دا خو یې وایي ودانه په لاس باندې رش کېږي بیا په کارټن کې ځای په ځای یعنې دې کې اوس ټکټر ګرځېدی نه شي ولې نه ټکټر ګرځېدی شي اوس پوله ده که نه ډېره زیاته نه پوله ده خپله په ټکټر باندې اړول شوي دي دا خپل ټراکټور لري په هغې باندې اړوي او دا چې په ټراکټور باندې دا خو په زرهاو جریبونو باغونه دي دا چېرته همداسې کېږي. دغسې د باغونو احداث په افغانستان کې څومره اړین ده څومره باید امارات په دې برخه کې کار وکړي خصوصا وزارت زراعت دې کې خو امارات انشاءالله چې اوس ډېره ورته مخه کړي دا ډېر باغونه په اجاره ورکړي دي مثلا چېرته او مثلا د دې په دې پاملوي کې هم ورکړي دي بعضې ډاګونه دا پاس د پاملي د اخکر ته دا ډاګونه نه دي دا ټولې اوس په اجاره باندې ورکړي دي او انشاءالله چې امارات کار کوي ورته. دلته خو د چی شي احساس کې د مالټو بوی احساس درته راځي ډېر زیات زه خو خپله ډېر خوشحاله یم چې داسې یو ځای تفریحي ځای موږ لرو چې جمعې ورځ راشو او دلته یو چکر وو ملګرو انډیوالانو سره مالټې وخورو چکر ووایو یاران دوستان وګورو. ما خو مخکې مې چې ټول دوستان یاران که غواړي چې ذهني فشار ورباندې راشي دلته او مالټې وګوري دا ځای وګوري دا خپله دې نه یو خوند اخیستل کېږي. د چوکیدارانو د سیمې د خلکو او هغه کسانو څخه هیله کوم چې هغوی دلته راځي او لکه چوکیداران چې وایي چې یو مالټه دوه مالټې راش کوي په جب کې چې باید دا کار ونه کړي. د چوکیدارانو برخورد څنګه د خلکو سره مېلمنو سره حال داسې دا دولتي مالټې دي چوکیداران بیچارهګان خو ملامت نه دي ځکه بعضې کسان به یي خو ځکه هغه باندې انتظاهي ماشومان به یې داسې کسان نه راځي چې دلته هغوی داسې ورانۍ وکړي چې مالټې راوشي خلکو باندې ډزونه وکړل نه دا خو زیاتی کوي چې ډز خو موږ مخکې چوکیدار ته ورته ډېر احتیاط کوه ځکه ته چې هلته یو سړي باندې ډز کوي کیدای شي هلته یو بل کس مخکې ولاړ هغه ولګېږي او دا خو د دې نه دی په قرار هر څوک په احتیاط سره باید د دې باغ څخه خواته شي او هر څوک خپله مالټه اخلي او خالته دوه خالتې اخلي ځان سره هلته یو ځای کې کښېني خوري مالټې باید په کومو اصولو باندې وخوړل شي چې سړی وجود ته فایده وکړي. مالټې خو د دې خپل دا دغه دی چې دا ټول په چاقو باندې خوړل کېږي دا په چاقو باندې ترازه کېږي بیا د هغې نه وروسته خوړل کېږي دا خو همداسې پوست نه لري ځکه دا خو مالټه ده. که دا رقمي سړي ته لاس ته ورشي څه رقم یې باید وشکي څه رقم یې باید دغه کې پوست کړي څه رقم اوس وخوري دا ته اوس څه رقم خوري همدا اوس دا ګوره دا په چاقو باندې داسې ترازه کېږي بیا د هغې نه وروسته خوړل کېږي. په لاس باندې نه کېږي نه په لاس باندې دا نه کېږي دا کلکه مننه راځي انشاءالله.
مې شفیق الله ده. یا شفیق الله له کوم ځای نه راغلی او څه شي لپاره راغلی؟ مونږ د ننګرهار نه راغلي سفرود ولسوالۍ دلته بس چکر او تفریحي لپاره راغلي یو. ماشاءالله دلته په هغه کې فارمسي کې یعنې د بټي کوټ فارمسي کې تاسې څومره خوند واخیسته او څو نفر انډیوالان درسره راغلي دي؟ مونږ ماشاءالله بس 9 نفر راغلي بس اوسه پورې خوند خو نه دی افسوس بس 9 نفر راغلي اوس راورسېدلي. ښه دغه مېلمانه دي هغه که معرفي که دوستانو ته. بس دا مې زبیر ماما زوی دا مې هم بس شکر الله د ماما زوی دا ټول مېلمانه بس له کوم ځای نه دي راوستلي؟ راغلي دي درونټې نه؟ درونټې نه او نور بس دا خپله قاري صاحب افتخار دا مې تره زوی ده دا هم چې دا مخې پټ کړې او دا څه چې ګورې بس دا ټول مېلمانه ټول د درونټې نه راغلي. دا یو موټر کې راغلي دا موټر ګاډی ماشاءالله چې شم ځان سره راوړي دي. بس سر چې راوړي بس لیدونکو ته څه ونه ښیې نیمه بس دې لپاره ورته ویښه عملا ویښه مونږ خدا ګوره دا خو د یوټیوب کار ده تاسې باید لیدونکو ته عملا وښیئ او زه نه منم دا هغه قدرمنو دوستانو ماشاءالله ګوره واوی تشریح څو کیلو روش ده څو کیلو روش ده کیلو روش ده 2.5 کیلو ماشاءالله بل هغه کسانو دغه سیستمونه راوړي تر اوسه سیستمات جوړ نه ده نو اوس به دیګي تیار پیاز رومیان دیګ مستی یعنی چې شي چې ملي لپاره په کار دي غوړي دي چیرې دي غوړي دغه نه کړه دا دا غوړي لري او غاز ډبرې چیرې ده غاز دغه بل گاډي کې ده هغه مرا وخه ځان وست موږ سره ته په عذاب شو خلاص او پرون د تاسې د کورو مخ نه موږ تیر سوي دی خو ته راغلی ماشاءالله ماشاءالله ډوډۍ ګوره ګرمه ډوډۍ دا خو دې لس نفر ډوډۍ ده یعنی لس نفر یې تاسې یو دانه بل خیره مېلمن پیدا شي ماشاءالله ګوره پیپسیانې هر شی راوړي دي او موټرونه هم داسې هغه جګ ماډل موټرونه دي 2000 دا ورته وایي چې 14 نو اوس به دا راته وایي چې دلته تاسې اوس میلې ته راورسېدلي د میلې کوم اصول دلته تاسې په پام کې ونیسئ چې تر څو دغه چوکیداران له تاسې نه خفه نه شي په عذاب کې دا ده بس چې که دلته خوراک څښاک چې کوو بس دلته باید خلکو ته باید مزاحمت ونه کړو دا یو که چیرې پلاستیکي مثال خپل ځای ته واچو دوه او که چیرې مثال دا کاسې مانځي سړی مینځي یو بغل ته ومینځي چې خلک ته مزاحمت وکړي یا بیټ شي ونه کړي که نه بس ډوډۍ دا ده بس یو ځای کې بس انتخاب ځای به کړي نو بس خلک بس زنانه دلته راځي نو راځي باید ورته مزاحمت نه شي مالټې به تاسې په پیسو اخلي له بیرونه به راوړي که د ونو نه به تازه شکوي او خوري به ولا دا ونه چې ده بس نو دا به هم د خلکو وي که نه داسې خو نه ده که نو دا هم خلک ته یعنی غلا تاسې نه کوئ نه بس شکر دا نه کوئ نه دا په پیسو به اخلي او چوکیدار که درته ویلې چې ساحه خوښه کې تاسې ځئ بیا نور نه مجبور یو ځکه هغې ته بس مسؤلیت ورکړل شوی مجبور موږ دې ځای نه نن د دوی برخورد څنګه د خلکو سره نن جمعې ورځ ده وایي ډېر دا چې شپې موږ بېخوبي کړه بس نه شو کولی چې بېخوبي وکړو بس لاړ شي تاسو خپل ځای ته اوس تاسې موټر چلاستو لکه چې ساحې نه وځئ ولا بس همداسې معلومېږي لږ وضعیت همداسې معلومېږي وطنداره چې اوس کوې ته اوس چی کوې زه اشپز یم دیګی تیاروم داسې سیستم یعنې دې چې نه ځئ نو چوکیدار هم نه پرېږدي دلته چوکیدار وایي چې مزاحمت کې یو خواته کوم ښایسته شین ځای وګورو چې دوړې هم نه وي همالته بالاخره کینو او سیستمات به ډېر خوشحاله سو د تاسې لیدلو نه بس نو تاسې خپله مرکې په روان افغان ګروپ یوټیوب چینل کې ګورئ ساحو باندې چې لږ داسې خواري وکړي سړی دا دوړې دا شیان پکې ختم شي بس دا شیان به ټول حکومت انشاءالله تعالی په آینده وختو کې دا هغه کې رغوي او تاسې به ډېر په خوند مزیرې کوئ روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو ګورئ چې ماشاءالله د موږ هېوادوال د مختلفو ولایتو او د ننګرهار شریفه خلک ځوانان راغلي دي دلته په فارمسي کې دوی چکرونه وایي ګوره چا هغه راوړي دي هغه ډبې راوړي دي ګوره نو داسې وکړي د دې خاطر چې خلک لږ هغسې تیت سي چرۍ توپک د ورسره چرۍ توپک ورته چې وایي چې هغه مرغۍ پې ولي په همغه باندې دا خلک هغه کیسې وروره لرې سي له هغه نه ونو نه راوځئ دلته خو زموږ هېوادوال بعضې نزاکتونه نه مراتی وایي د دوی په خبره وایي مالټې پټې نو خدای دې نه کړي چې دوی مالټې پټې کړي خو مقصد داسې هغه د هغه چرۍ توپک ورته وایي چې وایي هغه باندې یو ډزې وکړي چې دا خلک سره تیت سي دا یې ماتې که راځي ګرځي په باغو باندې خلکو پتنګ کړل وځي کالي یې وایي رانه ویستل پتنګ سولو اوس وایي روان یو چې دا خلک وایي هغه کو تیت کو او وګرځي او له هغو نه باغو نه وځي دوستانو خدای وکړي چې دغه د مالټو په لیدلو او د خپلو هېوادوالو د خبرو نه خوند اخیستلی هر چا خپل نظریات شریکول هر چا خپلې خبرې کولې ګوره د موږ هېوادوالو دا خپله میله وکړله چکر یې وایي
کرا د کورو طرف ته روان دي. ان خلک ګوره د ډاکټر صاحبان ګوره چې مخکې ما تاسو ته معرفي کړل دوی هله ګوره عکسونه اخلي یادګاري عکسونه اخلي. نو دوی چوکیدارانو دوی پتنګ کړل شاید هله و پتنګ سول چې دوی روان دي فارمیسي که خوسې که دې له خاطره دا چې چوکیداران داسې ښه رویه نه کړي خپلو هغو سره مېلمنو سره دوی پتنګ کړل چې بس لاړل. نو وطنداره چیرې روانې و یعنی تاسې پتنگ کړلی پرې نه ښودلی چې صحیح چکر ووایي که نه همداسې به وي والا ظالم مردم هستن ما گفتیم مهمانواز خواد بودن و نو دغه چوکیدارانو تاسې پتنګ کړلی چې تاسې اوس بېرته ځئ کابل ته. قدرمنو دوستانو له کابل نه ډېر په سختي باندې راغلي ول. دوستان وطنام این چوکیدارا کندن 3.5 ساعت سرما فرو. این چوکیدارا بالکل بس دا خبر خورده میگرام میشه. بس نو دا د دوی ښه کار نه راو دوی د تاسې شکایت کوئ وای دوی له موږ نه غلا کړي. والا از این شکایت میکنیم خدای خدا نیست. تاسې ته ښه سفر غواړو نور ځای نه د تفریح پیدا کړي په مخم ګلونه. قدرمنو دوستانو خپرونه دوام لري. موږ هېوادوالو ګوره د تفریح لپاره د موږ دوستان له مختلفو ولایتو راغلي دي دلته چکر لپاره. نو موږ هیله کوو چې د منطقي هغه چوکیداران دوی سره ښه رویه وکړي. دوی ډېر له لرې لرې ځایو راغلي دي غواړي چې د خپل وطن له طبیعت نه او له عایداتو ساحې چې دي دې نه لیدنه وکړي دوی هغه جرات واخلي. نو دوستانو خپرونه دوام لري چې ډېرې خبرې نه کوم نورې برخې وګوري. سړی مسیحي خیر خره ده نوم دې چیه ده؟ کبیر او آزاد چی دی ویلي؟ حضرت کبیر حضرت. قدرمنو دوستانو ګوره کبیر حضرت نوم یې خو اورېدلی نه و اوس مې واورېده. دی څه کاروبار کوي کبیر حضرت چیرته؟ فارمیسي کې. دا ساحه د بټي کوټ ولسوالۍ ده که نه؟ عمومي سړک ده که نه؟ کومې خوا ته هغه د تورخم ده؟ کومې خوا ته کته کومه خوا ده؟ او جلال آباد ښار کومې خوا ته ده؟ او ماشاءالله دا درې څه شی هغه کړي دي کوټه کړي دي مالټې. څومره مالټې وې ساره چې اوس ګوره یوه بجه ده که یوه نیمه بجه ده څومره مالټې دې بار کړې وې دلته دې کوټه کړې وې؟ 90 منه. اوس به عموما څومره منه پاتې؟ 10 منه. ښه دا اوس راته ووایه چې دغه مالټې تاسې په کومو اصولو لاسته راوړئ او په کومو اصولو دا خرڅوئ؟ د کوم بغداد نه دې واخیستلې نوم یې ووایه؟ مجیب حاجي. هغه د کوم ځای ده؟ ماشاءالله. څه رقم په داسې په کوټه دې واستلې که تیاره خلطې کې درته اچوي بیا تاسې اخلئ؟ بورې اخلئ؟ چې لیدونکو ته وښیه. ځه مخکې شه ویې که موږ خو دا ګوره مستند غواړو وګورو. ګوره د تاسې د بټي کوټ خلکو ما او نمک خوړلی ده ښه د تاسې زه سخت احترام لرم د تاسې په تاوان نه یم چې دلته اوس راغلی تاوان ته صحیح ده که نه؟ ګوره دوستانو ګوره داسې دې مالټې دي دغه په څو حساب درکړي دي څو منه؟ دا هره بوجۍ دا یوه بوجۍ د مثال 30 کیلو یوه 30 کیلو هلته درته تولوي دغه 20 کیلو 25 کیلو په څو درکړي تاسو ته؟ څو؟ ټیک سوی نه ده نرخ. پروس کار یې څو اخیستلې؟ ښه یعنې اوس خلک په ګټه کې دي.
او دغه اعلان د مالټې سره کم خرڅوي ته ورته کېنه ورته کېنه ها 3.5 مان په خپله خواکه هر څوک دې چې خپله خواکه ټولوي په خلطه کې اچي سره خامق وکړي د قدرمنو دوستانو د دغې ولسوالۍ خلک دومره خواږه دومره مهربانه دي ما لیدلي دي ما د دوی یو نمک خوړلی د شپې مې دلته کړي دي په جمهوریت کې یعنې داسې خلک په نګرهار کې ډېر کم دي دا د دوی خلکو یو ښه والی دا ده چې ګوره د خپل وطن ساتونکي دي خپل وطن ډېر ښه ساتي همدا اوس دا ماټې چې دوی ته په موټرو ورکړي په مفته دوی نه مني وایي دا بیت المال ده دا د بیت المال ماټو سره موږ غرض نه کوو او دا موږ شوکه کوو نه د چوکیدارانو خبره خلک راځي نه نورو ولایتونو به شوکه کوي نو خپله د بټي کوټ ولسوالۍ خلک شوکه نه کوي خلک یې ډېر شمسیره خلک دي او داسې په ماټو ساتلو کې او د وطن فارمو کې ډېر ښه هغه استعداد لري هغه ورور ګوره هلته ولاړ ده هغه به م لږ وغږ ورونه ته دلته راسه ډېره بښنه غواړم خبرو ته یې غوږ نیولی و خبرې دې اورېدلې وا مې اورېدلې خبرې مثلا ما چې ویلې تا ویلې چې دغه مالټې دي هلته خلک چکر ته راځي او دا زموږ د وطن یو افتخار دی او د چکر ښه ځای دی چې باید راشي او چکر ووایي مالټې وخوري او د ننګرهار له د کابل نه د دې ځایونو له ټول خلک چکر ته یعنې خلک باغو ته نږدې چې د مالټې ویسي بیا ویې خوري او باغونو له وړي کورونو ته یې وړي چکرونو له هم ځي هر ځای ته ځي مالټې وړي کابله پورې تر کندهاره پورې دا مالټه رسېږي یعنې مالټه دې دغه دوکاندارانو نه واخلي بیا د ویسي فارمو کې دې وخوري هو فارمو دلته اوس بعضې تس لاسونه ځي هغه ته فارمو ته هېڅ شی ورسره نه دوی هدف څه ده ډېره بښنه غواړم بعضې دوستان د خفه نه شي قدرمنو دوستانو او د موږ هېوادوالو چې هلته ځي دولتي مالټې شکوي هلته ځي پروسه کال هلته به خلک ننوتل بوټي به یې ماتول او مالټې به یې په غلا شکولې سږ کال دا زموږ حکومت دا وکړه چې دا مالټې د باندې راویستلې او د نر دې اخلي دي وا دې اخلي او بوټي ماته کړي او په کلاره دې وخوري په چکر دې پکې وایي ودې ګرځي راوګدې ګرځېږي او مالټې دې د باندې د تا نظر چیرې چې د دې خلکو څومره انصاف ده ته لږ مخکې سه ګوره دا دوکانداران دي که دوکانداران دي دوی ما خو دو سره خبرې وکړلې دوی ویلې چې موږ 10 روپۍ من کې ګټو 10 روپۍ من کې ګټو یعنې دا روا دي 10 روپۍ او 10 روپۍ روا دي دوی چې باید وګټي دو زحمت وباسي دو په ملا ځان دو پکې ګرځي راشکیا دلته ولا پراته دي ناست دي نو د 200 روپۍ 10 روپۍ 10 روپۍ من کې حق دي چې دا وګټي د ماټو خوند څنګه ده ته اوس دلته یو نمونې یوه دانه وخوره او بل حقیقت به وایې چې څومره خوږې وي څومره مزهدارې وي اوس یې ځکه وخورم لیدونکي نه مني که نه مالټې خو ماشاءالله ډېرې ښایسته مالټې دي او ډېرې خوږې مالټې دي انشاءالله د دې نه وروسته نور هم خوږې کېږي او خوند به راپرېږدي څو ورځې بعد به نورې خوږې انشاءالله کېنه ورته نو دا په ناستې باید 10 ورځې 15 ورځې پکې کېنه ورته په ناستې باندې به دا قدرمنو دوستانو ته نمونې ته خوري کېنه چې دا قد دې ډېر جګ نو لیدونکو سره به دا مالټه داسې په مزه باندې خوري سهار وخت یې داسې ستونې نه کته سوه بیا هغه یې لذت یې وایه چې څومره خوند درلود زه خو خوړی نه سم چې وخورم دلته به خلک وایي چې توا به مزه یې خوراک ته راغلی ماشاءالله ډېره خوږه مالټه ده د بټي کوټ او ښایسته مالټه ده الله دې بس دا باغونه تل لري او زموږ افغانستان کې دې الله تل امن او سوله راوړي چې خلک دلته چکر ته راشي او دا مالټې وخوري په مینه او محبت باندې دا خبره خو دې وکړله که نه حکومت ته چې پکار دي چې د دغه ونو او د دغه باغو د زیاتولو په برخه کې څومره توجه وکړي کانال د خوشتېپې هم دا فعاله شو که نه باید چې ډېره توجه وکړي باید چې دې بوټو ته پام وکړي او خلک یې مات نه کړي باید چې دې ته سرې ورکول شي دې ته اوبه په ټیم ورکول شي چې دا حاصل ډېر وکړي کال د کاله زیات شي خپل منځي جګړې چې وي هغه وخت ته ما لیدل چې دا باغونه ټول له منځه تللي ول یعنې له هغه وخت نه تر اوسه پورې څومره اوس هغه حکومت توانېدلی ده چې دغه دولتي فارمونه بېرته په پښو ودري
ان شاء الله ډیر تغیرات پکې راغلي دي. دې سره په افغانستان کې امن هم راغلی، باغونه هم پکې ترقي کړې ده، فصلونه او مالټې ټول ان شاء الله دا زمونږ د دولت نه او دغه نه دا خواهش دی چې دې سره باید چې د اوبو او د سرو او د ساتنې پام وکړي. شاعر هم ده، ترڅنګ یو لیکوال هم ده او همدارنګه د غلجایو د قوم مشر هم ده، د سارک جبار خیل. او دی به اوس په خپله خوږه ژبه تاسې ته ځان هم معرفي کړي او لږ به په دا خپل ژوند باندې لږ وغږېږي، ورپسې به بیا هغه تحفه یې تاسې ته برابره کړې ده، تحفه به په خپلو خوږو الفاظو باندې تاسې سره شریکه کړي. حاجي صاحب نو اوس مهرباني وکړه دغه مایک او دا کامرا او دا یوټیوب چینل د تا په خدمت کې. مهرباني مننه. پوره مودان چې تاسې موږ ته وخت راکړې چې په دغه چینل کې موږ هم برخه واخیستو. مننه کومه ډېره. یو دوه شعره دي هغه به زه تاسو ته ډالۍ کومه، اگر چې زه دومره پوخ شاعر هم نه خو بیا هم یو څه ناڅه برابرولی شو. ډېر ښه، ماشاءالله ماشاءالله. شعر ده چې د فکر په نیلي باندې شوم سپور، د قسمت په شمع بل مې کړل اور، کته پورته لاندې باندې مې سوچ وکړ، د خلاصون لاره مې نشته بې له ګور، په دنیا مې عمر تیر کړ رنګ په رنګ، کله لوږه او کله تنده، کله سپین او کله تور، د دنیا له ستمونو توبهګار یم، خوشحالي خو یې رانه کړه بې له درده بې له شور، یوه لاره مې پیدا کړه موده پسې، دا دنیا په آخرت ته استعمال کم زیاتې نورې، د یتیم په سر مې لاس کېښود خوشحال یم، ورته جوړ مې که وړوکی شانته کور، زمونږ کور نامه مې خوښه شوه یارانو، مړاوې ګل به را تازه کمه سمسور، مبارکي د لوی اختر مو کور کې وایي، هم په مور او هم په ورور هم په خور، د اختر نه چې واپس راشئ مکتب ته، دعا واخلئ د سپین سرې زړې مور، ما سنګین کرلی باغ ده که خدای لوی که، خوشبویي به یې خورېږي لور په لور. مننه. ماشاءالله ماشاءالله حاجي صاحب. یو بل شعر ده وایي نیک خو یو ده مزدوران دي رنګ په رنګ. نیک خو یو ده مزدوران دي رنګ په رنګ، څوک پکې ښایسته دي او څوک پکې بدرنګ. بالکل. شاخېټې پکې وکړې څوک تلی نشي په لار، شاخېټې پکې وکړې څوک تلی نشي په لار، تلی نشي په لار، څوک پکې شکر شو د چا لوړ شو له فشار. په دښمنۍ اعتبار مه کړه خېټوره، په دښمنۍ اعتبار مه کوه خېټوره، په دښمنۍ اعتبار مه کړه خېټوره، مړی به دې ګورم چېرته کنده کې زوره. تا غوندې ډېر له دنیا تېر کړه خبر نه یې، تا غوندې ډېر له دنیا تېر کړه خبر نه یې، چې ځان ته یې څه ویل له هغو معتبر نه یې. یو وخت به دې پاچا کې بل وخت به دې ګدا، یو وخت به دې پاچا کې بل وخت به دې کی ګدا، یو وخت به دې پاچا کې بل وخت به دې ګدا، لکه اشرف غني چې دوه متفکر و او بیا یې چی شی ترې جوړ کړ. بالکل بالکل. ظالم امریکا ده همدا کوي همدا، یا به فرمان وړی یا مرګ به قبول،
یا یا به به فرمان وړي فرمان وړي یا مرګ به کې قبول وي. همدا یې د قانون ده، همدا یې د اصول ده. اسنه ورځ مې یا ورځ مو په ستونو کې ګنډیر شي، اسنه یا ورځ مو په ستونو کې ګنډیر شي، وای سنگین ورونه لدې شو، وای سنگین ورونو لدې شروانه تیر سي. مهرباني مننه حاجي صاحب، ډېره مننه. کور دې آباد. حاجي صاحب په دغه باندې وغږېږه، ما خو دوستانو ته ورتېلې ما په ننګرهار ولایت کې خصوصا په جلال آباد کې حاجي صاحب داسې یو ډېره دغه باندې لږ دغه کور دا ځای چې تاسې ګورئ دا ما ځان دپاره نه ده جوړ کړی، دا د خلکو کور ده. دلته که میلمانه راځي، که د خلکو کمې ستونزې پیدا کېږي، مسافر راځي ستړي ستومانه، هغې ته موږ د خپلې وسې مطابق خدمت کوو چې خفه نه سي. او بعضې کمې مسلې جرګې مرګې چې کېږي هغه دلته څوک ځای نه لري، څوک مثال د خوړو انتظام نه لري، دلته ورته برابروو. او د جمهوریت په وخت کې تاسو ته معلومه ده چې دلته به موږ غټې غونډې کولې، د احمدزیو دوران و په هغه وخت کې بالکل جرګې به کېدې او 9 پلار احمدزي دي، دلته